سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مو د انګلیسي ژبې هغه مهمې جملې راخیستې دي چې موږ او تاسو ضرورت ورته لرو په روزمره ژوند کې. Do you want to sit down? Do you want to sit down? ته غواړې چې کښېنې. He still writes to me from time to time. He still writes to me from time to time. یو څوک چې مثلا د یو چا سره په مینه کې راګیر سوی یا په مینه کې نو باره پیغامونه ورلیږي، نو وایي دی اوس هم ماته کله ناکله پیغام رالیږي، مثلا په هغه کې خپل د مینې اظهار کوي. I'll miss you. I'll miss you. زما به ته ویادېږي. هی ډېر وایي چې څوک یادېږي. He knows a lot of people. He knows a lot of people. دی ډېر زیات خلک پیژني. Where should we go? Where should we go? موږ باید چیرته ولاړ سو یا چیرې ولاړ سو. They are my classmates. They are my classmates. دوی زما همصنفیان دي. Read after me. Read after me. په ما پسې وایي، لکه موږ تاسو په کوچني وایي کې سپاره ویله مناسب ویل چې په ما پسې فکر روان. No, read after me. What's in the box? What's in the box? په بکس کې څه دي یا په بکس کې څه شي دي. I am afraid it will rain. I am afraid it will rain. زه ویرېږم چې باران به وریږي یا به باران ووسي. I can't help it. I can't help it. زه په دې کې کومک یا مرسته نشم کولی. I am tired of reading. I am tired of reading. زه د ویلو څخه ستړی شوی یم یا I am tired of making videos یا recording videos. زه د ویډیو جوړولو څخه یا ثبتولو څخه ستړی شوی یم. It's the 3rd of October. It's the 3rd of October. نن د اکتوبر دریمه ده. I had a breakfast at 7:30. I had a breakfast at 7:30. ما پر 9 بجو باندې د سهار ناشته یا ناري کړې وه. Every door in the house is locked. Every door in the house is locked. د کور ټولې دروازې کلت دي یا مې کلت کړي دي. Once more please. Once more please. یو وارې بیا وبخښئ، که یو وارې لا بیا مثلا وکړئ یا یو وارې لا بیا ترسره کړئ. Excuse me, may I open the door? Excuse me, may I open the door? وبخښئ، کولی شم چې دروازه خلاصه کړم. I don't like to speak in public. I don't like to speak in public. زما نه خوښېږي یا نه غواړم چې د خلکو په مخ کې خبرې وکړم، مثلا پر سټیج باندې ودرېږم. دوستانو، خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست. په کوم ځای کې که ستونزه یا مشکل یې کولی شئ چې کمنټ راته راکړئ، زما چینل سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه خپلو ملګرو سره شریک